قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وكما قال عليه السلام اللہ جل جلالہ پا قرآن حکیم کے دا سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک کئی ورسرہ حق جانان سرہ حق گلن صحابہ کرامم اللہ رب جلال جل جلالہ داغی اوصافم بیانئی رب کریم فرمائی محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رب کریم فرمائی کہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت فکفار باندی رحماء بینہم رحم کئی پما بند یوبل کی پیوبل باندی تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رب کریم فرمائی تاسوی دی پہالات درکو کی پہالت درکو کی پہالت سجدی کی یبتغون نٹوی فضلا من اللہ ورضوانا فضل اللہ رب جلال اور اساد اللہ رب جلال جل جلالہ لٹئی رب کریم فرمائی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود رب کریم فرمائی تاسو نخی پدوی کی دا اثر دا سجدو باندی بھی نہیں اللہ رب جلال جل جلالہ دا محبوب سر دا محبوب صحابہ کرام یادئی زکا سرور کونین تاجدار حرم فرمائی اصحابی کالنجوم زما صحابہ کرام پشان دستور دی بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم تاسو چی پر دی صحابہ کرامو کی پچا پسم اقتداؤ کا دا چال من منی ولا دا مدینی منوری جانان فرمائی تاسو با دا ہدایت مقام و منزل تو رسی پدے صحابہ کرامو کی دا یو صحابی دا ہر صحابی خپل خپل مقام و مرتبلا پدے کے دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ زال مقام دے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا حبشو سیدن کیو مکی معظمی تد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی مبارک تراغے دلتا بے دا جنش پی ورزی تیرولے دیو کافر سر نو کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا نبوت اعلان کرلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب محمد الرسول اللہ دیدار لراغے دا سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ رخصار مبارک چولی دلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پی بانی من رالا دزرد کمنا دزرد اخلاص ہے دا کلمہ ویل چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا محبت دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پسینوں کے پسینہ مبارک کے سماشو دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پسینہ کی دی من محبت نورم زیونی ولو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا من آغاز شروش دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا من دا محبت اظہار دا خلین وطلو کفار دمکی مزمی پی بان خبر شولو
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما پجب باندی ما دہرد اخلاص دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے من اقرار کرے قریش والا راغوتوی اے بلالا دا محمد رسول اللہ من پریگدا سمر دولتون دی چی پکار وی مبیدل درکو پردی وطن کے دے استوگنا دا محمد رسول اللہ من بر تگران پریوزی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما یوزن دہرد اخلاص اقرار کرے ما پا جببان اقرار کرے دے محمد رسول اللہ دمین نون ما حد دا چی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمین آواز خور شلو مکہ معظم کی دا محمد رسول اللہ دشمنان راجم مشوری دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا باب کی فیصلی کئی نن بیو کافر واغشتلو تمام اشباب پہ باندی ظلمونو کرلو دورہ بے پسرو شگو باندی واچولو پا دے ٹیم کی ولید خبر شو چی دا سخت ترین کافر دا مکی معظمے دے چی کل خبر شلو راگے کفارو توئی مرگرو توئی چی سمر دولت مبکاروی اگا دولت زمانہ بالی خودے ماتا حوال کی زمادہ دسر لکشان کار پیخ شوئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چن پا پیسو بانی واغست ولید ظالم کور تبوت للو یوستن پوری اترلو معصومانان دا چمگا بن راغن کرلو پلاسنو کی والا لختی ورک بلی اگا لختی بیچی پاگے کی دا ککران وزغی دا غنونا دا حاگی ازغون معموروی گلونو حاگا لختی وتونی ولے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شبپ لخت بانی وحلو سہر سبا چکل دا پشکال غرمشولا سرو شگل راوستلو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا باب کی تن تپوس کئی اے بلالا وخبین دائے چی دا محمد رسول اللہ دا من نتوبو باسی بلال وطوی اے ولیدہ زما د جسم سرستا کار دے زما د خپولا سنو سرستا کار دے زما د ہر یو اندام سر دے کار شتا لیکن زما د سر سر دے قرار نشتا ټول بدن نستا غلام دے پپی سود غشتے ما لیکن حرم د محمد رسول اللہ پمن لیونے زد محمد رسول اللہ من پری خود نشما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑی واچولے رسائی پکے واچولے پشوگو کے را گزار کلو گر چاپے رتن کافران والار دی یو کافر راضی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون ور کئی گزار نور کئی سپیڑ ور کئی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دم سن لولو غٹی غٹی تیگی روڑلی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینہ مبارک باندی کی خود لے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لولید راگے وطوی بلالا وخد نرچی دا دیس رو شگو ندرا پور تکما او دا بادشاہی او دا سرداری لباس دا پواغندما بلال وطوی شنید لی جامی میں خوخی دی شنید لی گریوان خوخی ما سر طور سر خوخی ما خفی ابلغ پی خوخی ما خدا محمد رسول اللہ دمین انکار نکو ما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسار کلو کافران پسرو شگو کی راکاگی اور بلال ویوا محمد کل دا احد ناری وی کل دا محمد رسول اللہ دا من نغمی وی ولی چی کل پا دے بانی خبردار شلو مرگرو تیوینن پریگی دی زب سبال دمرا سنسار کما دمر سزاب ولول کما چی دا محمد رسول اللہ من بتی حیر کما
چې ګلونو کلش پشولا بیړۍ پکې واچولې معصومانان ورپسې کلارو کوڅو کې ځغلولو او هغه ځایونو باندې به په لختو په غنو وهلو چې د کوم ځایونو نه به سرمنه تللی وه سهر بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ بیا راوستلو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ بیا را سملولو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ پجب باندې هغه د الله د الله د محبوب نام اخلي ولید وجبت نو باسي جب ولو ټکوي چې د الله د الله د محبوب نام پیوان لي د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ جب مبارک رو استلا پتی گو باندې ولا هغه جب مبارک او ټکولا خلا مبارک د وینو نډک شولا هغه ویني په وښکو مبارک باندې راللی ګیر مبارک هم د وینو مبارک نډک شولا اتفاقا په دغه ورځ باندې محمد رسول الله په چکر راوتله ناګهانه د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ आवाज اوریدلو محمد رسول الله شراغه او کتنو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په شګو کې پروت ہے سرور کونین محمد رسول الله په سوچ کې پریوتلو عقید جهان محمد رسول الله کورت تشریف روڑو چې وې قتل صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په جماعت کې ناشته کله چا قید جهان په جماعت را ننوتلو د مدینه منورې د جانان پسترګو مبارک کی اوخ کی پرتی وی په مخ مبارک باندې اوخ کی پرتی وی په ګر مبارک کی اوخ کی پرتی وی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ول په دو دو راغې واتارس کوي اے د مدینه منورې سردارا فداك ابي وامي وجاني يا رسول الله مور پلار ملتان لوګشا تن اوزیګر ملتان لوخړشا مال ملتان لوګشا اے د مدینه منورې سردارا سوجد چنن پر رخسار مبارک باندې اوخ کې بهيږي سرور کونین محمد رسول الله وتو فرمایل صدیق خبر خونی نن میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پخبلو لدلو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی صدیق کی ناست سرور کونین وتو فرمایل اے صدیق خوخد ندا سپیسے بزرا گنڈکما سپیسے رالتا سرا پیدا کئی لار شمال بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ راولا ننداغ پتور شنو بانی دا اللہ رب جلال جل جلالہ دو وحدانیت چغی مورید لدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کورت لارلو دولت نیرا گنٹلو سرور کونین تاجدار حرم لراغے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دربار رسالت کی دولت نے پیش کا محمد رسول اللہ و تو فرمائے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لارش کفار تو آیا چھ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پما بان خرس کئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق را روان شلو اور آگے دا کفار مخی ادری دلو وطوی اید مکی معظمی کفارو سمر دولتون چستاسو پکاروی زبیدن لدر کما خدا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پما بان را خرس کئی کفار وطوی دیر خدا دمر قیمت وطوی چی پاگے بانی لس غلامان ملاوی دل
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تینا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ په ډیرو دولتونو باندې واغشت. کم ټیم چې صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلال را روان کړلو، کفار ورپسې رستو نوازونه کوي، وی صدیقا په عربو کې مستانه ساده سړی لیدلی لري، دا دومره تور سړی دی په دومره ګرانو پیسو ولې واغشته؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي وی سادهګان خو تاسو ته یې چې ملغلره نه پیژنئ، دا د محمد رسول الله د مینې پتنګ دی، دا د محمد رسول الله د سرو شونو مبارک پتنګ دی، دا د محمد رسول الله د خمار سترګو پتنګ دی، دا د محمد رسول الله د تور زلفو مبارک پتنګ دی، دا د سرور کونین د والضحى رخسار پتنګ دی. اے کفارو تاسو تس پته ده چې د دې تور بلال په زړه کې د محمد رسول الله څومره مینه ده. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ تن را روان کو، هغه د محمد رسول الله په دربار رسالت کې ودرولو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي صحابه کرام راجم شوي دي، د مدینه منورې د جانان غلامان راجم شوي دي، هغه ګلونه راجم چې الله رب الجلال په قرآن کې ذکر کړی دي، هغه ګلونه راجم شوي چې الله رب الجلال په قرآن باندې ستایلی دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه مخکې اعلان کړي، اے صحابه کرامو خوخمونه چې د نن بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ زما د جماعت مؤذن مقرر شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت مؤذن مقرر شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اذان باندې ډیوټي ولګولا. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ په پنځه وخت आवाज کولو، الله اکبر. دعوت د بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرش برین ترسیدلو. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پازان باندې مقرر شو. محمد رسول الله د جماعت نه به اذان کول، څومره بهترین زمانہ وا، څومره بهترین خلکو، چاته مسجد نبوی لګورا، چرته په مصلی باندې محمد رسول الله ګورا، چرته د اذان لپاره تور بلال ګورا. محمد رسول الله پازان باندې ډیوټي ولګولا. سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول الله په جماعت کې یو سو اذان نو کا. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار رسالت ترالو وطوی د مدینه منوره سردارا. محمد رسول الله تعرض نورانی کئی و تعرض نکی د مدینه منوری سردارا. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل اذان کئی دے دا اشہدو پزیبانی ازہدو وائی د مدینی منوری سردار فصاحت نشتا بلاغت نشتا. د مدینی سردار دے دی دا اذان نمنا کریشی. بہر کافران خبری کئی، بہر مشرکان خبری کئی، بہر دشمنان خبری کئی، بہر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین خبری کئی. سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل تاسو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سر غرض نلرئی زبے پخبل روغوارما. سرور کونین محمد رسول اللہ بلال وقتلو شپتے رشودا
د سحر اذان د پاره بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ راغی او د شارندان وکړلو جامع پاک شولی دی د محمد رسول الله جمعات کی اذان ته انتظار کړي پدې کې ناګهان د مدینی جانان وته اعلان وکړ بلال بلال نن راشد زما خدمتونو ته ودرېږه بلال وته عرضونه کوي د مدینه سردار درنه لوګې شمه د محمد رسول الله په دربار کې ودرېده سرور کونین وړاندې نه شیر خدا رضی الله تعالی عنہ بوی کړل شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ځان ته ودرېدو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعات اذان کی کله چې شیر خدا رضی الله تعالی عنہ اذان شروع کا دلته د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په مخبان یو خرالی د محمد رسول الله دربار کې وجړیدو د محمد رسول الله دربار کې سلګي وهلي د محمد رسول الله په دربار کې پجړا شلو محمد رسول الله چې د بلال جړا تو کته زړه مبارک باندې ډېر خفګان رالو لیکن د مدینه منوره سردار خاموش پاتې شو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله په وړاندې سونوي ولاړ د جمعات په یو ګډ کې ناستو په یو څنګه کې ناستلو یو طرف تکی ناستلو او بیا چې کم ټیم لګل حضرت رسولا زړه دا سوچ گئی یسین محمد رسول الله د ما په جړا نورم غم جنشي د محمد رسول الله د جمعات نو وتلو راغی او سہارا کہ اللہ رب الجلال ته تندے لگئی و تارزن کئی د مدینی منوری سردارا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رال گللو تندے اللہ رب الجلال تو لگولو ارزن کے دما رب کریما یود د محمد رسول اللہ پمین ملنکما یود د وطن مسافر کما بلد د سرور کونین پمین دمر داغونه من خوړلی چې هغه جب مبارک باندې ستا استاد محبوب نام مغشته نشما کریما زنم تا ته سر پتن دی باندې پریوزما ستا په جلال او ستا په خدای می دی قسم وی چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ بستانن بیا هغه د اذان ډیوټي غواړي بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ الله رب الجلال ته تندے لگئی پدے کی ناگہان جبریل علیہ السلام نسرور کونین حضور پر نورا نور نلا نورا شافی یوم النشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلہ بی کسا مہمان الامکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ بس تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار دا تمام مدغم خوار بقرآن چی والدحال للرسار واللیل فی طربتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت جبریل علیہ السلام راغے اے دا اللہ محبوبہ د سحر اذان شوه دے کنا سرور کونین و تو فرمائل جبریل عجیب تپوس دیو کا داسی اذان بوی شغب اللہ رب الجلال نوری اے جبریل سوجہ کی دیشی چرال لی ویزا اللہ رب الجلال جل جلالہ رالی گلے ما رب کریم فرمائی چود ما محبوبا تاخو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابہ کرام پا مشور باندی دا ازان نمن کلو خوید ما محبوبا دا خبر یاد لرا
تر سو پوری چې بلال ځان نوي کړی نو زه به دا شپه چرم سبا نه کما. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دین خبر شلو صحابه کرام په بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ پس واستول. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ سرور کونن بیا د اذان په ډیوټي باندې ولګولو. سرور کونن محمد رسول الله پازان ډیوټي باندې بیا ولګیدلو. لیکن ګلونو دا خبر یا ساتي مرګ یو داسې بیا لیدا دا د یاران د یو بل نه جدا کوي. دا پلاروزه د یو بل نه جدا کوي. هغه مرګ راغی بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د مدینه د جانان نه جدا کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په بلال باندې دومره مینو چې د معراج په شپه باندې عقاید او جهان کله مکان ته تشریف ورلو. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په باب کې د ادمینی خبر ووري. سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د الله رب جلال د دې دامه پاره شلو او واپس کی په جنتونو باندې رالو. نو په جنت کې یو حور ولیدلا سرور کونین تاجدار حرم تلاش بنام باندې ودریدلا. وتارس کې د مدینه منورې سردار الله رب جلال جل جلاله مال حسن را کړي مال داسي جمال را کړي. زکو خان د منوت واړه جنتونو روخان شي. زما د خندا په پړک باندې ټول جنتونو کې رڼا خور شي. د مدینه منورې سردارا ما د الله رب جلال په دربار کې درخواست وکړلو چې کریمه دلوی خدای این دلوگه شما زما خاون مسوکی. الله رب جلال جل جلاله را تو فرمایل چې په دغه جنت کې یو شیشه د آینه ده. هغه آینې نه لاړه شه تب پکې د خپل خاون رخسار ویني. محمد رسول الله تعرضونه کوي د مدینه منورې سردار د لا مکان من مد چې کله هغه آینې لاړه ما په هغه آینه کې یو نوجوان لیدلو. وړې وړې سترګې وي غټې غټې شونډې وي تور وجود لے لنگ پخبو کیا چولے سر تور سرخ بھی اب لخ پی ولاړو. د محمد رسول الله پوڑانے چی دا خبرو کرلا نو د هوري پتندی باندې د خفغان کر خیرال لی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل اے هوري ما ته د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په باب کې داسې خبر مکا. تا سره د بلال د تور او د سپین غم دی او ما سره دا غم دی چې تور بلال به دې قبولم کی کنا.
سره دا غم دې چې هغه تور دې سترګې وړي دي شونډې غټي سر تور سروخ بیا بلخمه خو اے هوري ما سره دا غم دې چې هغه تور بلال بدی قبولم کی کنا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج نه واپس وشولا سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسیرت المتجنتن کې د هوري سره چې کله په دې خبرو باندې راغی دا الله رب جلال جانب پیغام راوی اے د ما محبوبا دی هوري تو آیا چې زبد بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د مبارک د بدن دا تورواله راجم کما زبت نکجل تیار کما په جنتونو کې جهوران خاوندانو تزانو نخشت کوي نو د هغه کجلو نه بدرو په من باندې خالو نه وਹੀ سروری کولې چې کله د معراج نه واپس وکړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کړلو چې بلال من خلدم کمال پر رسیدل دا او استاس عمل دې چې دومره ستا دي توروالی باندې ستا من الله دومره غیرت کړل بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ وتفرمای د مدینه سردار زما عادت دي یو پاوداس کې ګرځم بیا د سن ګرځم او دوی مې د عادت دې چې کله جمعه تراشم نو درکاته مسخام خاکوما دا دو عمل ما رئیس اګری کې دې شي په دې باندې د الله رب جلال خوښ شوي ما بہر حال دا محمد رسول اللہ سر شپی ورد تیرولے دا محمد رسول اللہ پا غلامی کے شپی ورد تیرولے دا سی ورد لالا چی دا سفری پا میاش کی محمد رسول اللہ ناجول شلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرغم پیراش سرور کونین محمد رسول اللہ چې کله د مرګ په مرض باندې پریوتلو بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ بر صحابو نه تپوس کو محبوب می څنګه د سترګو تور می څنګه ده د ټکور می څنګه حدا چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه پردو کړلا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله په نصر ګردان شلو دریش به درو روي د مدینه کوڅو کې چغي وهلي چو د مدینه خلکو مانم محمد رسول الله پټکلو ازه د مدینه منوره په لارو کوڅو باندې سکوما زپ مدینه منوره باندې سکوما زحکم مدینه تراغلو من زحف محمد رسول الله پس راغلو ما بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یورد اعلان کی چود مدینه منوره خلقو زال د مؤذن غم کوي زال د بانگی غم کوي زدن النبات تاسو تازان کولې نشما تاسو خبرو ما سره چې تاسو زما پتم شي زد مدینه منورین بل وطن تزما بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله دا خبر وکړه خلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راغ وې دا الله رب جلال دا محبوب یارا اے دا شی بی پلارا اے دا محمد رسول اللہ دہر قرار خبر خونی چی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منور پریدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چی کل دین خبرش دشپے پہسا کرا گئے پدو دو راگے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تدروار ٹکئی لگا لہذا جی تیرے دلا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ روتلو سترگ مبارکی دیار پغم کسری
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وتویل بلال ز خبر شوه ما ته د مدینی منورې نذیر و یو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خبران نشی زد محمد رسول اللہ قبر مبارک دکته نشما زما د مکان ملما زما محمد رسول اللہ باندې تمره خور انبار دی زد محمد رسول اللہ روزی مبارکی تکتے نشما صدیقہ زد مدینی نظما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل چھے بلالا کزما منینو د مدینی منورین مزا د محمد رسول اللہ غم پمام بار دے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل صدیق ما نخفن شے کچر زد د کافرانو نا د خپل ځان د پاره آزاد کړي ما نن می بیا په خپو کې بیړی واچوا بیا می په مدینه منوره کې رئیسار کا او کنه زدی د الله رب جلال د رضا د پاره آزاد کړي منو ما پریګی دا زد مدینی منوری نظما صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چکل دا خبر ورید لا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش پاتشا داغی وجہ داوا چی دا حاغ خلقو چی سکولو دا حاغ خلقو قربانی شوا دا حاغ خلقو عمل ہر یو عمل دا اللہ رضا جلال دا رضا دا پارو دا دنیا دا نمائش دا پارنو دا زان دا نمائش دا پارنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش شلو بلال د مدینی منورین مسافر شلو گلولو شام وطن تلالو شام وطن تے کڑیوڑلا شپگ میاشتی آیو کال مسلسل د محمد رسول اللہ پمینو جڑل مسلسل د سرور کونین پا جدائی بانی اجڑل شپور دی تیری دل شپگ میاشتی تیر شیا کال تیر شلو دشبون یوشپدا چه جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تدمخن صادر لرکلو محمد رسول اللہ و تو فرمائلو وی بلالو او سنگ دی مدینہ منور پری خودلا زدی د مدینه منوری په خور کو یوازې پری خود ما او ترانه بل وطن تلاری بلال کرشدیا د ما پر رخسار باندې مینه رشدیا د ما په جمال باندې مینه رشدیا د ما په ظرف مبارک باندې مینه رشدیا د ما په ذات باندې مینه نو بلال بیا مدینه منوری لراشا بیا مدینی منوری لراشا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د من دا عواب اوریدو د من دا نغمی اوریدا د محمد رسول اللہ دعوت اوریدو د محمد رسول اللہ بلنے اوریدلا د محمد رسول اللہ د من خبری اوریدی سرور کونین تاجدار حرم چکلے پخوب کی اولیدلو سہر چرا بیدار شلو کڑے اترلا مدینی منوری لبیارا روان شو مدینی منوری لراوی گلنو کلچ دا مدینی منوری بادی ترا مخامش دا مدینی مسمانانو بلالو لدلو وڑو مسمانانو دا مدینی کسو کی چگکلے وی زڑو زوانانو خبر شئی دا محمد رسول اللہ دا چمن توتی بیار آگئے دا محمد رسول اللہ دا باغ بلبل بیار آلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیار آلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل مدینی منوری ترانی دی شلو اتفاق کار دے پدور ازبان سلور والے آران پکورن کی ناستو جلیل القدر صحابہ کرام پکورن کی ناستو
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمر پسرانلو عمر توئی اے عمر تیار شا بیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پسراغے تم تیار شا بیا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پسراغے تم تیار شا سلور والا یارانا سرد نور صحابہ کرامو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ استقبال تو دریدل دغه بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ په مدینه منوره را مخامخ شلګلونو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وتورغار وت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تن سنگک د صدیق سره غاړه ملو نکړلا بیا عمر ورنږدې شو عمر سره غاړه ملو نکړلا د عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ورنږدې شو هغه سره غاړه ملو نکړلا بیا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ورولان نشه هغه سره غاړه ملو نکړلا سیده د مدینه منورې په کوڅو کې را روان شو لګولو او د سرور کونین محمد رسول اللہ روزی مبارک لراغے صدیق اکبر ورپس نرست نرا منڈی وحی دا محمد رسول اللہ یاران ورپس رست نرا منڈی وحی چراغے ویکت بلال دا محمد رسول اللہ پروز پڑ مخی پروتے او سینہ مبارک د مدینه منوری د جانان روزی پور مگی او سرور کون امتد من خبر کئی وتوی د مدینه منوری سردارا عمر لما استاسو پا دربار کی ناست کریدا زستاسو غلام پادشوی ما زستاسو نوکر پادشوی ما د مدینه سردار استاسو دربار تبچی کلم المان العالل د مدینی سردار تاسو بہر ملمت پاسید لئی اے د مدینی منوری سردار زد شام نمل مراغ لئی ما د مدینی سردار مات دروزین را پاسی گا سرور کونین د محمد رسول اللہ روزی سرسل گئی وہی صدیق اکبر وط پجڑاش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ جڑا شلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ تغیم وی گلنو لار شیدم وفاپی مید کورا والحسنین راولی حسنین رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ولراوستل بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تمخام خدریدل کلچ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ د سرور کونین د سلام نہ فارغ شلو حسین رضی اللہ تعالی عنہ روڑان نشا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روڑان نشا بلال تو وی بلالا او دیر مدشویدہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کی اذان نہ شوے استاد مبارک خلی اذان تخلق وگنی خدی بلال لگرا پاسی گا اور اشد اذان ٹیم دے لگزان منتوکا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وتوئی وابچو ما مخفک وہی زد محمد رسول اللہ جدائی دیر زپلی ما زد محمد رسول اللہ جدائی دیر غم جن کھڑے ما زد محمد رسول اللہ جدائی دیر جات کمزورے کھڑے ما بچو زما مجال نشتا دے زما طاقت نشتا دے اغشان آواز میں نشتا اغشان زور میں نشتا اغرنگ میں نمی نشتا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وتا دا شکایت نوڑان نکی چیز دیر کمزور شیما حسنین رضی اللہ تعالی عنہما وتفرمائی وی بلالا چکل بابا جان جان دیو نسنگ اذانو ندی کول او ننسی محمد رسول اللہ نشتن وزان نکوی بلال کنن دی اذانو نکرلو
نو پورز دا قیامت با میں محمد رسول اللہ تگل کوما کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا اذان نے انکار کرو وی حسنین مبارک درن لگے شما زد محمد رسول اللہ صحابی مزچرت انکار کولے شما خو بچو دور می نشتا کمی دا طویل چی اذان نشم کولے بہرحال چی تاسو خبا کی گئی نو اذان بدتو کما بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا بلال اذان خانی لراغے چی دا کمزین با بلال اذان کولو گلون راشی دا سرور کونین دا شقان مقام گورئی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان خانی تا پورت شلو صحابہ کرام حاضر شوی دی صلاح خبر ندی حسنین پا جماعت کی ولار دی بلال اذان خانی تا پورت شلو آواز کئی اللہ اکبر چکل دا بلال دا آواز خور شلو نو دا مدینی منوری ټول سپینگیری جماعت ترو چلی دلی چی بیا اللہ اکبر وی دور سپینگیری رالی چی کل سلور تکبیر ویل جماعت دا سپینگیرو نڈک شلو بیا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اشہد ان لا الہ الا اللہ زوانان نجما ڈکش دا محمد رسول اللہ دا شقان نجما ڈکشلو وڑو وڑو معصومانان جماعت تمنڈی راوالی لڑکے دا گمان راگے جوڑی بیا محمد رسول اللہ جو اندے شلو زکر چی دا معصومانان ہو عقل کمزورے وی محمد رسول اللہ دا منی بلبل لگیا دے آوازو نکئی پدی دوران کی کتابو نلکی چی دا مدینی تور سر ڈیری پرد داری دی ہو چی پا دوران بانی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دخلین آواب اوریدو اشہد ان محمد رسول اللہ نو دا مدینی منوری ٹھول تور سر جماعت ترامن نکی والا معصومانان دا میندو نتپوس کئی اے موری نور کلب چی دی سڑی اذان کولو پا میراب کی بوتا محمد رسول اللہ ناسو مورے دیخون نذانو نکی دا مدینی سردار نشتا پا دی دوان کی چی بلال کل دا محمد رسول اللہ نوانشتلو نو دادان خانی نبی اختیار را پریوتلو او بے ہوش دا محمد رسول اللہ پا جماعت کی پروتو صحابہ کرام تینا چاپی رشول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پغیگا کی راپور تکا دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نتپوس کئی وی بلالا لگ پہوج بال راشا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل پہوج بال راگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تین تپوس کئی اے بلال ولد یزان سرتون رسولو اے دا محمد رسول اللہ سر مبارکہ اے دائشی بی بابا جانا ما بچنور کلادان کولو نہ محمد رسول اللہ پپ مسلبان ناستو ما بچنور کلادان کولو پا محمد رسول اللہ پا مسترگی لگی دلی اے صدیقہ نلم دیر ناری وغلی خوچی کل اشہد ان محمد رسول اللہ لبدر عالمہ ما بد سرور کونین پشل مسکولی دلا اے صدیقا نلمدیر ناری وغلی خمیراب کی مددو کون سردار نلی دلو دا محمد رسول اللہ کا چہرہ میون لی دلا دا محمد رسول اللہ چہرہ انور میون لی دلو صدیق مادت نویلو
چیز دا محمد رسول اللہ پا غیر موجود گئے کہ اذان کھولے نشما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگیگ کرا پور تک او دا محمد رسول اللہ پجدائے ولا تسلی ورکی خگلنو داغین باچ سمر عمر دا بلال تیرید لو نو ہر ورځ بے دا محمد رسول اللہ پجدائے جڑل دا دنیا محبت تینا پاتش لو دا دنیا غمین او جاہ جلال تینا پاتش دا محمد رسول اللہ پا من کی سرگردانو ہم دا چدا قیدو جہان پا دور کی وعد کرو دا محمد رسول اللہ پا جن کی وعد کرو سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در عاشق سو کال رفتو دا دنیا نا سفر کئی گلنو گر چاپی روتا بچی ناستی خپل خپلوان وطناستی بی بی وطناسترا خپل صبر وطناسترا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وحدت القدر کی پشن مبارک بان مسکار آللہ اخپل بی بی وطوئے دما خاوندہ عجیب خبر دا محمد رسول اللہ خود ازل قدر دیر سختی بیان کردی محمد رسول اللہ خود تکالیف بیان کردی او خاوندہ نمرلو یا جدائی ترمین ذرا روان دا چی بیا بدا موستا ملاقات دا حشر پا میدان بانی کی گی نو خاوندہ خلقو پا جدائی باندس نس خفگانو کی او زنستا پا شنو بانی خنداوی نما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی اے بی بی تزما دا خندانس خبری ززک خندی گما کلچ مومن مسلمان و پاشی او دے پا قبر کی پا خور بانی سر لگئی نو دے پا رنبیش بانی دل پرشتگان لا دی او دا پرشتو سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل مبارک مہاجری کی زنند دنیا نروان ما دبنند لحد بخور بانی سر کی دما زما بنند دار دا محمد رسول اللہ سرکی گی زد محمد رسول اللہ دیدار تا خوشحالی گما دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منو دا محبت خبری پخلبان لیوی کلمہ دا شہادت اولا انا للہ و انا الیہ راجعون بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی تفرمائی چدما بنن ملاقات دا سروری کونین سرکی گی بلال و پاشلو بلال زکا خندید لو چکل مومن مسلمان و پاشی او دا وجود لحد تا کسکڑیشی او انسان پا لحد کی خودیشی دا انسانان تی للا پارغ شوی نوی دا انسانانو دخپوک شار ختم شوی نوی چی دل پرشتگان راوی اگر پرشتگان تی نتپوس کئی مر رب کا رب دی سوک دے ومن نبی کا نبی دی سوک دے وما دینو کا یا عبد اللہ کچر دینے کا ملوی نو دے والا جواب کئی ربی اللہ رب زما اللہ رے نبینا محمد رسول اللہ نبی میں محمد رسول اللہ رے دینی الاسلام دن زما اسلام نے بدے دوران کی وطا دا فرشتگان دا جہنم کڑکئی کلو کی دا انسان گبروشی فرشتے وطا وی مخب کی گا
خلق چې د الله رب جلال جل جلاله بندګي دې کړې وه که چېرې د الله نافرماني دې کړې وې نو دغه جهنم دې ځو لہذا تا د الله رب جلال جل جلاله بندګي کړې ده نو دې دوران کې وته د جنت کړکۍ کولوشي ځکه سرور کونین محمد رسول الله فرمایي قبر یا د جنت د باغچونه باغچه دا یا د جهنم د کندو نه کندرا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اے خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کچر د انسان عمل خشتوی نگولن اللہ رب جلال و تد جنت باغی چ جوڑ کی الہ العالمین جل جلالہ فرشتگان و تد جنت کڑکئی کلو کی وی مبارک دشستا دغ مقام دے تر قیامت پوری وته د جنت نه دا خشته خشته خوشبو نه راوي دا خشته خشته هواګان راوي او کچر انسان بد عملوي نو د فرشتو نو وړاندې وتسمګه ګویان شي چې اے بد عملا اے انسانات بکی په ما باندې ګرځي دي دوستا په ګرځي دو باندې ډېر غم جنو ما تب د یارانو دوستانو په محفل کې ناسی د الله نه فرمانی ودی کولا نن مال په ګوتو باندې راللی په دې دوران کې د لادا خبر کوي فرشتگان ولا راشی تپوس دن کئی مر رب کا رب دی سوک دے ومن نبی کا نبی دی سوک دے وما دین کو دن کمیو دے دے وطاواز کئی ہاں لا ادری ہائی افسوس دے ما تپت نشترے پدے دوران کی دی فرشتگان سریو گرزوی ہاں گرس ولا را گزار کی گلنو انسان اویا گز یعنی اویا لا سلانے پس مکہ کے لانشی بے دازم کبار رور زئی اول وطد جنت کڑکئی کلو کی ند پزان بانی گمان راشی گنی اللہ را لخشت مقام را کرے لاگہان وطا فرشتی ہوا کڑکئی بن کی وطا اے دا اللہ نا فرمانا تا دا اللہ رب جلال نا فرمانی کھڑی دا دا سے تالا اللہ رب جلال تیار کھڑو لہذا تا خدے خبر کھڑے دا جہنم کڑکئی وطا کلو کی او ترول دا قیامت پوری دا جہنم لمبی سوزئی دا اسمکہ پہ بانی راغن لشی حدیث مبارک کی رادی چیو پختی پا بلا کی ورشی بلا پختی پا بلا کی ورشی پا دے دوران کی دے چگے پا حی سوران بانیوی اللہ رب جلال جل جلالہ دی منگو تاسو ٹھول دا قبر دا عذاب نو ساتی اللہ رب جلال جل جلالہ دی منگو تاسی کی دا اللہ رب جلال دخبل بندگی توفیق پیدا کی اللہ رب جلال دی منگو تاسی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم بان روان کی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين رحیم و کریم ذاتا دا تمام مسلمانان اتفاق اتحاد نصیب کا منگ ٹھول دا محمد رسول اللہ پا نقش قدم بان روان کا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَإِذَا أُوْضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي عقائد جہان سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل انسان جنازہ پوگو بانی واغستیشی کچرے دے نیک عمل وی نو دے دے نیک خپل کٹن آواز کئی فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً کچرے دے نیک عملوں نے صالحی قالت قدمونی شاب مادر قبرستان توڑانی کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
کچره د انسان بد عمل وی عمل خرابی محمد رسول الله فرمایي چې د आवाज کوي قالت لاهلها یا ویلها اين تذهبون بي د आवाज کوي هي رسول اے زما اهلا اے زما رشتہ دارانو اے زما اقربو اے زما خپلوانو اے زما یارانو دوستانو اے زما د جنازې وړونکو تاسو ما چرته وړئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د आवाज په کائنات کې علاوه د انسان نه علاوه د پیریانو نه چې څومره مخلوق دې دومره هیبتناک چغوي چې دا په تمام کائنات کې اورېدی شي الا الثقلین مگر انسانوں پیریان نوری بل حدیث مبارک کی راوی الا الانسان مگر انسان دا آواز نوری داغی وجہ صدا ولو سمع الانسان لسائقا کچر انسان دا آواز نوری نو بے ہوش بغزار شی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عادت مبارکو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو ورځ د محمد رسول الله سره ما یو قبرستان ترالو عقاید جهان یو قبر په خوا باندې کې ناستلو سرور کونین دومره جوړل چې دا قید جهان په اوخ کو باندې د قبر غار بندي شولې محمد رسول الله اعلان وکړ چې صحابه کرامو د دې د پاره غم کوي الہ العالمین د قبر غم کې پیدا کی الہ العالمین موږ تاسو د قبر د عذاب نو ساتي الہ العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې موږ روان کی الہ العالمین د سرور کونین په تعلیمات باندې موږ تاسو له عمل کولو